یو ډیر دانا انسان دا خبره کړې ده چې we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. معنا دا چې زمونږ حقیقت صرف په هغو شیانو کې ده کوم شیان چې زمونږ په ژوند کې تکراري کوو. نو غوروالی مګر یو عمل نه دی بلکې یو طاقت دی او زمونږ په ژوند کې هر هغه عادتونه ښه یا بد زمونږ په ژوند باندې اثر لري او زمونږ غوروالی باندې او زمونږ کامیابی کې د هغې یو ډیر زیات مهم رول دی. نو اوس سوال دا دی چې عادت څه شی دی؟ د عادت تعریف دا دی چې هغه عملونه یا تمرینونه چې کوم زمونږ روزمره ژوند کې وخت نیولی او زمونږ روزمره ژوند کې ځای نیولی او د هغو پرېښودل یا هغو ترلاسه ورکول زمونږ لپاره ډیر سخت کاري او د هغو عادتونو یا د هغې عملونو په زمونږ ژوند باندې یو اثر موجود وي. همدا اوس به هم ستا ژوند کې بعضې ښه عادتونه لکه مونځ کول، درس ویل، کتاب مطالعه کول، ښه اخلاق کول، ښه رویه کول او بعضې خراب عادتونه به وي. خو په دې باندې باید ځان پوه کړې چې دا عادتونه په تا باندې که نن اثر ونه لري سبا خو به لازمي اثر لري. یو چا ماته وویلې چې فضله یار د عادتونه زما ژوند باندې څنګه اثر لري؟ ما ویلې های د خدای بنده ته که په تاریخ کې وګورې د دنیا ټولو نه کامیاب خلک او د دنیا ټولو نه بیکاره خلک راواخلي او د هغوی ژوند مطالعه کړي نو تا ته به پته ولګېږي چې څنګه د هغوی عادتونو یو سړی کامیابي طرف ته بوتو او بل سړی وروره بله خاورو ته بوتو. نن مثال در کومه ایلان مسک ته وګوره، بیل ګیټس ته وګوره، جیف بیزوس ته وګوره. دا د دنیا ټولو نه مثالا نن سبا پیسهداره خلک دي. هغې نه علاوه څومره صحابه ته وګورئ، څومره اولیاو ته وګورئ، د افغانستان خپلو رهبرانو ته وګورئ، پاکستان رهبرانو ته وګورئ. د دوی عادتونه به ډېر زیات ښه عادتونه وي او دوی به هغه عادتونه خپل کوي کوم عادتونه چې د دوی صحت، د دوی فامیلي ژوند، د دوی کاروباري ژوند، د دوی شخصي ژوند او د دوی اجتماعي ژوند باندې ډېر ښه اثر ولري او په دنیا او آخرت کې هغوی کامیابي ترلاسه کړي. او په بل طرف باندې که ته داسې یو سړی ګورې چې هغه په خپل ژوند کې ناکامه دی، ته وګوره چې هغې به په خپل ژوند کې هغه عملونه کوم شیان چې عادت کې اچول هغې شیانو ته هغې عزت ورنه کړو، هغې شیانو کې فکر ونه کړو چې دا څه رقم عادتونه دي، دا عادت په ما باندې ښه اثر لري که دا عادت په ما باندې بد اثر لري او دغه یوې خبرې د هغوی ټول ژوند خراب کړو. نو په دې کې به یو سړی وایي چې یار زه یو ډېر وړکی غوندې عادت لرم نو شاید دا زما ژوند باندې اثر ونه لري. زه هغې ته یو مثال ورکوم چې مثال په طریقه باندې یو سړی تازه سګرټ څکل شروع کړي او د ورځې یو کش وکړي او هغې ته خوند ورکړي، د هغې هغه خوند، هغه ذایقه هغه د هغې په خولو کې پاتې شي او هغې په ذهن کې یو خبره کښېنوي چې هره ورځ زه یو کش اضافه کوم. نو فکر وکړه یو کال بعد به د هغې حالت څه ته رسېدلی، په یو ورځ کې به تقریبا یو یا دوه ډبې سګرټ هغه څکي. نو په دې کې که تاسو ګمان وکئ دا ټول د فکر یو عادت دی. د هغې فکر د خپل نفس غلام و، هغې د هغې غلامي کې ویلې، نفس به ورته ویلې چې یو کش نور او دی به ویلې یو کش نور او په یو کال بعد هغه داسې ځای ته ورسېده چې هغې ځای نه واپس راتل د هغې لپاره ډېره سخت. همدارنګه زمونږ تعلیمي ژوند کې، شخصي ژوند کې، اجتماعي ژوند کې، کاروباري ژوند کې یا هر رقم رفاقت ژوند کې، رشتهداري ژوند کې، هر رقم شي کې بعضې داسې کارونه شته چې هغه کارونه مونږ عادتاً کوو. صرف د خبرو کولو انداز کې زیاتره داسې الفاظ دي، همدا اوس فکر وکړه سبا پورې چې زیاتره داسې الفاظ به وي چې هغه به ستا ژوند کې څه مقصد نه لري خو ته به یې هره ورځ تکرارې. دا ولې؟ دا ستا عادت دی خو پوه شه چې هغه الفاظ ستا ژوند باندې اثر لري. اوس دلته دا هم امکان لري چې ته شاید په دې ټولو خبرو باندې پوهېږې خو زه دا وایم چې داسې خبرې یو ځل بیا تکرار کولو کې څه خرابي نشته. دا هم واوره چې تازه ترین ساینسي تحقیقات او تدریسات موږ ته دا شیان ښیي او زرهاو طریقې ښودلې دي چې څنګه موږ د عادتونو په طریقه باندې خپل ژوند په دا بل مخ راړولی شو. وخت ډېر کم دی خو ډېر زر کې به یو څو طریقې تاسو سره شریکه کړم. اوله طریقه دا ده لکه د سګرټ په مثال باندې زیاتره داسې کارونه به وي ستاسو په ژوند کې چې تاسو زړه به وایي چې یو ځل بیا وکړم، یو کش بل هم ولګوم. خو زه درته دا وایم که چېرته تاسو دا یو کش بل نه یو کش کمولو ته رالی نو تاسو د عادت به تقریبا 2 میاشتو 3 میاشتو کې دا بالکل غایب شي. شاید هغې نه بعد تاسو هغه شي ته بیخي عادت رانشي، شوق رانشي. دومه طریقه دا ده چې هر کله یو بد عادت لري او هغه ته پوهېږې چې ستا ژوند باندې اثر لري نو د هغې بد عادت په ځای یو ښه عادت راوله. مثلا هغه کار دی، کار خو شته
هغه شی عمل خو شته نو د هغې عمل څه ګټه نشته د هغې عمل په ځای داسې یو عمل راوړه چې هغې کې تا ته ګټه میلاویږي هغه تا ته تا بهتري پکې راځي نو داسې عمل وروره ګله د هغې په ځای راوله نو انشاءالله یو څه وخت بعد به تا د عادتونو ختم شي او هغې پر ځای ښه خبره دا ده چې یو ښه عادت به هغې په ځای راشي درېیمه طریقه دا ده چې بعضې وخت زیاتره داسې عادتونه دي چې یو مخصوص وخت کې یو مخصوص ساعت کې مونږ کوو نو که زه تاسو ته مشوره دا در کومه چې څومره هم لارې دي یو عادت د ستاسو خوښ نه د هغې لپاره څومره چې لارې دي هغه لارې ورباندې بندې کړئ هغې ته بیخي تر لاسۍ بند کړئ او هغه شی ځان نه لرې کړئ نو څه به وشي چې هر کله تاسو هغه شي ته شوق راځي هغه نفس تاسو ته وایي چې راځه دا کار راسره وکړه نو ته به څه ورته وایې چې نشته نو په داسې طریقه باندې هغه شي ته به ستاسو تر لاسۍ نه وي او تاسو به هغه عادت نه یا بد عمل نه یا بد فعل نه ښه طریقه باندې آزاده ګرځئ څلورم پوینټ دا دی چې جدید ساینسي معلومات او تحقیقات دا هم وایي چې هر یو عمل چې تاسو شپېتو ورځو پورې که مسلسل تکرار کوئ هغه ستاسو عادت ګرځي اټومیټک شي ده مثال په طریقه باندې هره ورځ ته 10 منټه اکسرسایز کې یا ورزش کې نو 10 ورځې که مسلسل ته ورزش وکړې هغې نه بعد به تا ته هیڅ انرژي په کار نه وي هیڅ طاقت به په کار نه وي چې لاړ شي ته اکسرسایز وکړې ته چې هغه تا وخت راشي ته به اټومیټک هغې ځای ته ورسېږې خپل ورزش به کوې او بېرته به راځې او دا به لکه داسې لکه هره ورځ چې ته اوله کېږې هره ورځ چې اوبه څښې هره ورځ چې ډوډۍ خورې دا به تاسو روزمره ژوند کې داسې شامله شي 15 ورځو نه بعد دې نه علاوه عادتونو په باره کې دومره زیات معلومات دي که چېرته زموږ هغې باندې بحث کول شروع کړو شاید په ساعتونو باندې دا بحث ختم نه شي خو خیر د وخت د تنګۍ له لاسه نن لپاره هم دومره ده که چېرته ستاسو زما ویډیو خوښه شوي نو خپل تجویزونه تنقیدونه او نظریې لاندې په کمنټ کې ولیکئ تر څو چې ستاسو کمنټونو باندې زه نور هم تشویق شم او تاسو لپاره داسې نورې ویډیوګانې هم جوړې کړم خدای په امان